على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال معلوم فإن المال يفني عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين زما معزز محترم سامعین و حضرات رونو نننی بیان د بعضو هغه شجاعتمندو او په دین باندې مینو صحابه کرامو او وغیره مجاهدینو مسلمانانو د حالاتو د واقعاتو بیان دی چې هغوی به په خپل زندگی حیات کې د اسلام د دعوې نه بعد په هغې قسمه قسم تکالیف راتلل په هغه ټول تکالیف به هغوی برداشت کول خو ایمانی سرمایه به یې د لاسه نه ورکول موږ او تاسې باندې دا مشران نه ولې مشران که د پاکستان دی نو په هغې باندې هم امتحانات راغلي خو که د افغانستان دی په هغې باندې هم امتحانات راغلي خو دا کوم چې نوجوان نسل دی دی په خپل دغه تیر شوي عمر کې فقط خوړلې ده او څکلې ده او زبانی ایمان باندې دعوی دی چې زه مؤمن یم صحیح مؤمن تقوادار مؤمن او د چا ایمان چې رب ذوالجلال ته مقبول وي هغه باندې اله العالمین تکالیف براولي امتحانات براولي او چې په چا باندې د امتحانات او تکالیف کم وي نو دی دې ویریږي د دغه خلکو ایمان به کمزوری وي انبیاء علیهم السلام الہ العالمین ته محبوب مخلوق دی او ګران مخلوق خو په هغې باندې په خپل زندگی حیات کې د کفارو د اړخه ډېر تکالیف راغلي په ارو باندې اره شوي دي د ظالم جابر بادشاه د لاسه حلال شوي دي حضرت یحیی علی نبینا و علیه السلام د خپل دور یو جابر بادشاه حلال کو خو په داسې شهادت شهید کو چې یحیی علیه السلام چې په کوم ځای باندې شهید کړی شوی و د هغه ځای نه د وینو چینه روانه شو او ډېر هغه بادشاه بیا پښیمانو او توبې ایستي خو هغه توبه نه قبلېد او حتی کې بیا یو بل بادشاه په دغه بادشاه د پاسه مسلط کړی هغه او د هغه لښکریان یې مردار کړل
او دا دویم بادشاہ چې کم جنگی کمانډر و دا د بخت نصر کمانډر و او بادشاہ لوی کافر بېدینه و خو د دا کمانډر چې دې علاقې ته راورسېد او باچایي تخت کې دننه یې د وینو چینه ولیده نو چا نه یې پوښتنه وکړه خلکو ورته وویل چې دلته د خدای تعالی یو نیزبین بنده یحیی علیه السلام د دور بادشاہ په ظلم شهید کړی بس دا کمال لیدلو سره دا معجزه بعد الوفات چې د وینو چینه د ځمکې نه روانه ده دا هغه کمانډر چې د یو لوی کافر جابر بادشاہ را لېږلی کمانډر جنگي قومندانو زړه ته او هغه د دې قوم خلک راوستل چې تاسو ما ته صحیح حال بیان کړئ هغوی به حال پټو او یا نفر راوستل د یحیی علیه السلام په کوم ځای چې شهید شوی د وینو چینه چې روانه وه د هغې په خوا کې اویا کسان حلال کړل او د وینې دې چینې ته یې اواز وکړه چې ستا په بدل مې اویا کسان وژلي دي بس نور وینه بنده شه وینه نور هم سیوا شو بیا یې په قوم کې اعلان وکړه چې صحیح حال بیان کوي خلکو بیا راز پټ که 200 کسان راوستل د هغې چینې په خوا کې حلال کړل او په درېیم ځل باندې هغه وینو ته ودرېده د هغه کم بادشاه دا قومندان چې ایمان یې راوړی دی او وی ویل که ته چېرته وینه بنده نه کړې او دا وینه ونه درېږي نو ستا دا رعیت او قوم چې کم قوم ته ته لېږلی شوی پیغمبر وي دا ټول نارینه زنانه به ستا د چینې په خوا کې د وینو په خوا کې حلال کړم بس دې اواز سره هغه وینه ودرېده د قیامت په ورځ به د شهیدانو جنډه بعضو روایاتو کې راځي چې د نبي علیه السلام تره رئیس الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په لاس کې وي خو همدا روایات دا دي چې د شهیدانو جنډه به د یحیی علیه السلام په لاس کې وي او دا ټول شهیدان چې د هر دین په او د هر پیغمبر په امت کې تیر شوي هغه ټول شهیدان به د یحیی علیه السلام د جنډې د لاندې روان وي نو د خدای تعالی خاص بنده دی محبوب دی پیغمبر دی خو دنیا کې پیدا تکالیف رال بذات خود محمد عربی صلی الله علیه وسلم هغه باندې دنیا کې ایمان کامل د کفارو د اړخه څومره تکالیف رالل مکې معظمې کې سختۍ د طائف په سفر کې د کاڼو بارانونه د سر مبارک د وینو نه پاڼې ډکې شوي جبریل علیه السلام سره یو بله فرشته وه ملک الجبال هغه رالی او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی وخت کې د عتبه د انګورو په یو سفر کې ناست او ورته وایي چې دا فرشته ملک الجبال په غرونو مقرره ده الہ العالمین دې لپاره رالیږلې ده که ته ورته امر کوې د طائف غرونه به پرې نسکور کړي نبی علیه الصلاة والسلام دعا وکړه اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون دا کم قوم ته چې الہ العالمین زه لیږلی دې قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي که دی پوهېدی په ما به یې ګزارونه نه کول نو ایمان چې د چا څومره کامل وي په هغه تکالیف راځي اشد البلاء علی الانبیاء نبی علیه السلام فرمایي زید بلاهونه او تکالیف دنیوي چې دي د اول په پیغمبرانو راځي نن سبا د خلکو داسې فکر دی چې کم سړی دنیا پیدا کړي او مالدار شي د سره د فلاني صاحب دعاګانې هغه فلاني که دعا قبلېدی نو هغه د پاره د مالدارۍ دعا نه کوله دا خو لعنت دی دا خو رحمت نه دی په دې محله کې څه کلونه وړاندې ماته یو شخص وویل وایي د شونکړې هغه کس اوس وفات دی خدای تعالی دې غریق الرحمه کړي ماته یې وویل چې زمونږ د شونکړې خلک چې مالدار دی دا د انځري ملا صاحب دعاګانې
نو ما ورته ویل چې انځري ملا صاحب ولی الله هغه چاته د دنیا مردار دعا نه کوله چې خدای د شونکړې خلکو ته مردار دنیا ورکړي داسې مه وایه داسې ووایه چې د شونکړې خلکو کې چې څه ناڅه ایمانداري پاتې ده اوس هم پکې ښځې نارینه زنانه ایمان باندې برابرې دي دا د انځري ملا صاحب دعاګانې دي داسې ووایه څه مه وایه چې مالدار دي دا د هغه دعاګانې دي که دا مالداري داسې انعام او نعمت به خدای تعالی به نبي علیه اسلام ته ورکړې وه صدیق صاحب ته به ورکړې وه عمر صاحب ته به ورکړې وه لوی لوی خلک تېر شوي الا ماشاء الله سلیمان علیه السلام ته اله ورکړې ده یعنی که سړی د مالدارۍ په ضمن کې دیندار وخېږي ښه خبره ده خو کمال دغه نه دی داسې به څوک نه وایي چې زه مالداره کړم دې کال کې ما ته یې ګټه ډېر راکړه نو زه به خدای تعالی ته کې نګران یم نه دا به امتحان وي په تا باندې څومره چې تکالیف در باندې زیات راځي دغه سړی الله العالمین ته زیات ګران دی که هغه د غریبۍ تکلیف وي که هغه مرګونه وي په خاندان کې مړي کېږي کم کور کې چې مړي زیات کېږي هغه هم ځان سره ګیلمن وي چې اله هم دا زما کور دی لیدلی او هغه خلک چې کم دی خلک هم وایي چې دا څه چل دی په دې باندې دا د چا ازار ورته شوی چې دا مړي کېږي دا ازار نه وي دغه سړی الله العالمین ته ګران وي په ده مصیبتونه راولي په ده تکالیف راولي محمد عربي علیه السلام یې د پلار نه یتیم پیدا که شپږ کلنۍ کې مور ورته وفات کړه اته کلنۍ کې نیکه ورته وفات شو وګورئ د سلسله د مصیبتونو تکالیفو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې روانه ده دا دلیل د دې خو نه دی چې محبوب ګنې اله ته به ګران نه وي خو ته ګران دی خو تکالیف په هغه چا زیات راځي کم چې اله العالمین ته زیات محبوب وي نو د بعضو صحابه کرامو تکالیف د هغې واقعات په مد نظر ساتو چې هغې په دومره تکالیفو کې ایمان ساتلی دی زه وایم د افغانستان 30 کاله وړاندې روسیان رالل زمونږ په مشرانو لوی مصیبت راغی دا خپل کلی پرېښودل او روپۍ در سره نه بل ځي ته مهاجر کېدل د افغانانو کیمپونو یا د هغې کوډۍ چې په کم شکل جوړي دي په سرو ګرمیو کې بغیر د بجلی او د پکي نه زندګي تېرول دا یوازې د اورېدو واقعات نه دي که دا سړی ذهن ته کوز کې دا لوی مصیبت دی دا که کله په موتا باندې راله چې یا د عقیده پرېږده وهابي شه بلې عقیدې ته واوړه او یا دا کلی پرېږده بیا پته لګېږي چې دا هجرت کول څومره سخت کار نو په موږ او تاسو ټولو باندې دا تکالیف را روان دي یا د کافرانو د اړخ نه یا د یهودیانو د ایجنټانو وهابیانو د اړخ سختۍ به راځي او په هغه چا به زیات راځي کم خلک چې خدای تعالی ته ډېر نږدې دي او د صحیح مؤمن نه په آخر زمن کې حدیث مبارک کې راځي سویه جوړیږي تاسو سویه لیدلي ده چې کوم ځای کې سر راښکاره هر څوک ورته د ګوتې په اشاره باندې هغه بېچارګۍ منډه کې په بله سوړه باندې ننوځي چې د هغې ځینه تنګه شي یا اوبو پسې روځي نو چې سر یې راښکاره کړی نه بیا سل پسې نور ګوتې اشارې کوي هغه په بله سوړه ننوځي د صحیح مؤمن نه حدیث مبارک کې راځي دغه سویه به جوړېږي چې سر راښکاره کوي اشارې به ورته کېږي فلانې هغه دی یا به شهیدی یا به تکالیف ورکوي او یا به دې په سوړه دننه کېږي یو ځای نه به بل ځای ته ځي بل ځای نه بل ځای ته به ځي خو دا تکالیف به برداشت کوي نو ایمان به ساتي خیر مال المسلم الغنم یفر بها بدینه من الفتن بخاری شریف حدیث دی غوره مال د مسلمان ګډان دی چې دی د ګډان سره د یو غره نه بل غره ته ځي بل غره نه بل غره ته ځي نیت یې دا کړی دی چې دا خپل دین د فتنو نه پې بچ کړم چې کوم غره کې وخت تېر کړي پوه شي چې دلته هم راپسې خلک نور رارسېږي زما عقیده خرابوي بس هغه غر پرېږدي بل غر ته لاړ شي داسې غر ته ځي چې هلته د خلکو څه نمونه نه وي او په دې شکل د خپل عقیده بچ کول غواړي محبوب عربي علیه السلام فرمایي دغه غوره مال دی او بل حدیث مبارک کې راځي اخر زمان کې چې ایمان ساتیم نو همدغه سړی به ساتي او یا به هغه مجاهد ساتي چې د آس واګې نیولې وي او د جهاد آواز اوري چې
هر ځای جهاد ویل ته ځي خو هغه جهاد چې د اسلام په ګټه باندې نو زه وایم که هغه تکالیف چې په صحابه کرامو د دین د خاطر راغلي وو که د هغې له سم سلم نه بلکې زرم چندم په موته باندې راشي که نه نو سم دس به د ایمان نه مونږه منکر شوي ورته او د ایمان نه به ورته تېر شو عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه د محبوب عربی علیه السلام یو صحابي دی دی ډېر شجاعتمند او زړور انسان محبوب عربی علیه السلام اراده ولرله چې د فارس بادشاہ کسرای فارس په طرف باندې یو خط لیکم په هغه خط کې دعوت ورکوم څوک شته دی چې دا خط یوسي دی بادشاہ ته کسرای فارس په هغه زمن کې داسې نوم لره لکه د دې زمانې بوش چې تا ته یو څوک خط درکړي دا خط یوسه او بوش ته او د اسلام دعوت ورته ورکړه نو دا ډېر لوی جرأت دی لوی زړه غواړي عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ پاسید یا رسول الله علیه السلام راکئ ما ته خط راکئ دا خط به زه ورسوم خلکو ورته وویل چې ډېر جابر بادشاه دی تکلیف به درکړي وی د ټولو تکلیفونو سر شهادت دی او زما شهادت قبول دی او زه ارمان لرم کاش شهید شم پرېږده چې لاړ شم شهید شم منهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر نبی کریم فرمایي بعضې کسان د صحابه کرامو هغه وو چې هغوی خپله نظرانه پوره کړه دا یې په ځان نظر کړي وو چې موږ به شهادت ته ځان رسو نظرانه یې پوره کړه ومنهم من ينتظر او بعضې هغه دي چې اوس هم د شهادت په ارمان کې وخت تېروي شپې سبا کوي انتظارونه کوي خط یې واخیست فارس ته راغی کسرای فارس دربانچیانو ته وایي زه د محمد عربي صلی الله علیه وسلم سفیر او استاذ یم وی خط مونږ ته راکړه چې مونږ یې وګورو وی دې اجازت نشته ما کسرای فارس ته ورسوئ خط به هغه ته پیش کېږي کسرای فارس ته ورل دربانچیان یو کس راغلی اجازت غواړي رایې ولې ورته ودرېده او د محمد عربي علیه السلام هغه خط د دې جابر بادشاه د وړاندې علی الجهر اعلان کړ او ډېر په مختصر الفاظو کې و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اړخ نه کسرای فارس ته دا خط لیکلی شوی دی والسلام علی من اتبع الهدى څوک چې د هدایت او د ایمان تابع وي په هغه د سلام وي خو چې د ایمان تابع نه وي په هغه به سلام نه وي زما او په لنډو الفاظو یې ورته دا لیکلي وو چې اسلم تسلم اسلام راوړه سالم به پاتې شي او که اسلام دې رانه وړه او زما قانون دې ونه منه نو زه به ستا په خلاف د جهاد اعلان وکړم د الفاظو خلاصه دا وه کسرای فارس چې دا خط ولید د نیمې دنیا بادشاه بس جبرن دا خط یې وشلو او د خپو لاندې یې واچو دې ما ته په دې الفاظو خطونه رالیږي امر یې وکړه چې عبدالله ابن حذافه سفیر وتړئ زولنې ور واچوئ عبدالله ابن حذافه یې بندي کړ لویه جلسهګاه جوړه کړه دی راووښته یو څو صحابه کرام مساکین غریبان په نورو جنګونو کې هغه هم بندیانو د هغوی سره عبدالله ابن حذافه ته یې وویل چې نصراني شه دا خلک مجوسیانو خو اول یې ورته د نصرانیت دعوت ورکړه چې ورېږه دی نصراني کېږي که نه نصرانیت او یهودیت که هر رقم دینونه دي د خلکو خراب کړي دي د اسمان نه خو نازل دینونه وو او مجوسیت خو دنیا کې د خلکو ځان نه جوړ کړي دي نو بت پرستی وه نو اول د نصرانیت دعوت ورکړه چې نصراني شه مونږ به دې خوشي کړو
هغه ورته وی والله لا اقبل ذلك، د خدای په ذات مې دې قسم وي که شهیدم شم خو نصرانیت به قبول نه کړم وروستو د حنیفیت د اسلامي د دین. په دویم قدم کې بادشاه ورته وایي زه به خپله لور په نکاح درکړم او خپل زیر تخت چې کم ګورنریانې دي چېرته به د ګورنر هم مقرر کړم خو د اسلامي دین نه منکر شه. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي والله لا اقبل ذلك، قسم بالله دام نه قبلو. په دریم قدم کې یو غټ دیګ د نیانو دا غټ دیګونه دا یې د غوړو نه ګرم کړل او د جیلخانې نه یو صحابي مبارک چې مسلمانو راویسته او د عبدالله ابن حذافه د وړاندې هغه ته وویل چې مجوسي شه زمونږ دین ته راوړه. هغه ورته وایي قسم بالله مجوسیت نه قبلوم د اسلامیت نه بعد. هغه یې راواخیسته او د غوړو دې کړۍ ته یې ورغورځول. تاریخ لیکي چې مصباح المضی 2 جلد کې یو سیرت دی د محبوب عربي علیه السلام لیګون کې مرسلین او سفیرانو واقعات راغونډ کړي. هغه لیکي چې دا دومره ګرم غوړي و چې دغه صحابي مبارک دې غوړو ته واچو نو تمامه غوښه ترې نه لاړه او اډوکې تک سپین پاتې شو. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته کتل، عین بعد ورته کسرا وایي وس زمونږ دین ته راځي که دغه عمل در سره وکړم. هغه ورته وایي دغه شهادت ته زه انتظار کوم، زه د دې په انتظار یم. کاش د دې شخص په ځای زه شهید شوی وی. والله لا اقبل ذلك، دا ستا دین قسم بالله که قبول کم او خپل دین پرېښودی نه شم. بیا ورته دعوت ورکړه چې لور به په نکاح درکړم زما دین ته راشه. وی قسم بالله دا هم قبلومه نه. د ده دا زړورتیا دا شجاعت د کسرای فارس خوښ شو. ګران شو ورته چې دا څومره زړور دی. وی ښه داسې وکړه د دې خلکو د وړاندې زما خپې مچې کا زه به دې خوشې کم. هغه ورته وایي چې قسم بالله شهادت به قبول کم خو ستا غوندې د جابر بادشاه خپې نشم مچې کول. بیا ورته وویل ښه داسې وکړه راشه زما تندی ښکل که خوشې به دې کم. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي ستا تندی په یو شرط خوشې کوم چې ستا په جلخانه کې زما ملګري 80 کسان دي، که دا ټول زما سره خوشې کوې نو تندی به دې ښکل کم. دی حکمت نه کار واخیست چې یو تندی ښکلولو باندې زما څه کېږي، نه پې کافر کېږم او نه مې څه ایمان کې نقصان راځي. پرېږده چې دا غریبان مسکینان صحابه په جیل کې پراته دي دا خلاص کم. بادشاه ورته ویل صحیح ده، ورغی کسرا یې په دې تندي باندې ښکل که او 80 قیدیان یې ځان سره خلاص کړل، مدینې منورې ته یې بوتلل. بیا چې عمر فاروق صاحب خبر شو چې د کسرا فارس تندی یې ښکل کړی دی، هغه به ورپورې کله کله خندل. وی تا هغه څوک چې د بادشاه تندی دې ښکل کړی دی، د یو مجوسي تندی دې ښکل کړی دی. محبوب نبي علیه السلام به عمر صاحب ته ویل چې دا پیغور د ته بیا مه ورکوه، دا د حکمت نه کار اخیستی دی. یو د بادشاه تندي په ښکلولو باندې 80 کسان یې د جیلخانې د کافر نه خلاص کړي دي. کمال کړی دی. هسې وایم که داسې تکالیف چې په عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه رالل چې د ده د وړاندې د غوړو ګرم کړۍ ته صحابه کرام غورځولی شي، په شهادت رسولی شي، نو که ما او تا باندې داسې عمل مخې ته راشي، زه خو وایم هغه به څوک وي چې بیا په دې وخت کې ایمان باندې ودرېږي. اله العالمین دی زمونږ او ستاسو ایمانونه مضبوط کړي، امین ورباندې وایي. درار ابن عزور رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی. دی د قیصر روم هرقل باچا په جیلخانه کې راغی او دا هغه څوک چې کله به هم د جهاد میدان ته دنګل او د پهلوانانو مقابلې ته به وته نو لنګ به یې په غاړه باندې او قمیص به یې نه اچو.
چا ورته وی قمیص ولې نه اچي وی بیا به د کافرانو په زړونو کې دا راځي چې ګینې ضرار ابن عزور به د قمیص د لاندې زغر اچولي او زما یقین د خدای تعالی په ذات باندې دی په زغره زما یقین نشته لنډغر به وته یو لنګ به په غاړه باندې انتاکی د بحر په غاړه باندې په ګزمه لګیاو سل کسان د آسونو والا مجاهدین ورسره وو د لښکر نه ګیر چاپېرې ګزمې کولې نیمه شپه وه چې یو ناڅاپه حمله پرې راله او د سلو نفرو سره بندي کړی شو جیلخانې ته بوتللی شو هرقل بادشاه د ضرار ابن عزور په لیدلو باندې ډېر انتظار کړی و ځکه تمام شام په سرحداتو چې څومره غزوات به کېدل نو لوی کارنامې به پکې د خالد ابن ولید وي او یا به پکې د ضرار ابن عزور کارنامې وي نو فوجیان بدلل او بادشاه ته به ویل چې د قد نه ټیټ یو انسان دی ټیټ دی قمیص په غاړه نه لري چې زمونږ څومره نامتو پهلوان مقابلې ته ورشي نو پهلوان یې راته وژلی وي نو ده ته چا وویل چې هغه لنډغر پهلوان هم جیلخانه کې دی وی دا ما ته لږ راولئ چې زه خو یې وګورم چې دا څوک دی چې زما دا فوجیان لوی لوی پهلوانان یې راته وژلي دي چا ورته ویل بادشاه ډېر روان دی هغه هسې نه ستا مجلس ته یې راولو زمونږ د وړندې په تا حمله ونه کړي تا به مړ کړي وی ښه وی داسې تکړه تکړه سل پهلوانان ګیر چاپېر ودروئ او بیا په ده کې ښې مضبوطې زولنې واچوئ بیا یې زما مجلس ته راولئ ضرار ابن عزور رضی الله تعالی عنہ مبارک دی را روان که دی چې راوسته دی ډېر زړور و دی دومره زړور و چې کله د محبوب عربي علیه السلام سره بیعت کو مسلمانېده مخکې لاول وخت کې چې بیعت یې کو شاعر و ډېر زیات جراره شاعر و مخې سره به یې شعرونه جوړول نو په هغه ټیم کې مو ویل چې الهه د یو شخص په لاس کې مې لاس ورکه خدای زما دا لاس بې ځایه مه بوځې هسې نه چې دوکه نه شم چې دا به پیغمبر وي که نه به وي نبی علیه صلات وسلام ورته وخندل وی خدای تعالی به ستا دا بیعت زما سره دا ناامیده کوي نه انشاءالله دا به د خیر نه ډک وي مه خفه کېږه په دې مسله کې شکونه مه کوه نو د نبي علیه السلام د وړندې هم دا جرت کړی و ډېر زړور انسان راغی د بادشاه د وړندې ودرېده بادشاه ورته داسې د سرو زرو کرسۍ کېښوده د سرو زرو په کرسۍ باندې دی ناست دی سرو زرو کرسۍ هغه ته کېښوده چې دی رانږدې شه زولنې په لاسونو خپو کې دي د سرو زرو کرسۍ ته یې لته ورکړه لرې یې وغورځول بادشاه ورته وایي چې تاسو مسلمانان خو په خپل عزت نه پوهېږئ مونږ تاسو ته عزت درکوو د سرو زرو په کرسۍ دې کېنو او تاسو دا په لته وهئ ضرار ابن عزور رضی الله عنه ورته وایي د سرو زرو استعمال نارینه لپاره یا د سرو زرو په کرسۍ باندې ناسته کول دا زمونږ د مسلمانانو عزت دی خو په جنت کې په دې دنیا کې د دې ګوته جوړول هم مونږ ته ناروا دي د نارینه دپاره مونږ ته جایز نه دي چې د سرو زرو په کرسۍ باندې کښېنو لندې په قالینه ورته کښېناست وایي ستا په زړه باندې څه دي هغه ورته وایي زما په زړه باندې درې خبرې دي وی یو خبره زما دا ده چې نبی علیه السلام مونږ ته ویلي دي چې بهترین جهاد هغه دی چې د ظالم بادشاه د وړاندې سړی حقه خبره وکړي ته یو جابر او ظالم بادشاه یې ستا د وړاندې زه دعوت در کومه چې زمونږ اسلامي دین ته راشه زمونږ دعوت قبول کړي نو بادشاه د غصې نه وخندل وی دویمه خبر دې څه ده وی دا خو نشم منلی وی دویمه خبر مې دا ده چې مونږ ته ټیکس راکوه ما هم خوشي که او ته خپله بادشاهي کوه تاسو به زمونږ کار نه وي خو دومره ده چې ټیکس به راکې لکه دا هندوان چې زمونږ مسلمانانو ملکونو کې اوسېږي خپل څه ټیکس دی هغه لنډۍ ذمیان دي مونږ ته غږ هم نه کوو څوک یې وژلی خو نه شي بیا بس ته خپل کفر کې کار دین کې چلېږي خو مونږ ته ټیکس راکوه
ناغه بیا وخندل تعجب نه چې په جیلخانه په ځولانو کې تړلې دی او ټیکس ما نه غواړي وې درېمه خبر وې درېمه دا ده چې دا دوه نشي منلی نو درېمه دا چې بیا ما خوشي که راځه چې مقابله وکړو جهاد وکړو سره نو بادشاه غصه شه فوجیانو ته یې وویل چې دی زما دومره بېادبي کوي تاسو ورته ګورئ نو 100 ګزارونه په یو ضربه باندې 2,000 ولګېد 100 ګزاره ولګېد یو قنا په دغه وخت کې پټ ایمان راوړی واقعه اوږده ده عبدالله کې هغه را خلاص کو دی مو وژنئ پرېږده چې تداوي وشي هرقل بادشاه وي دا بوز هسپتال ته تداوي وکړه یو میاشت کې د دن نه د هغه تمام پرهرونه بیرته جوړ شول نو دا مضبوط ایمانونه چې د کافرانو د وړاندې او د یو لوی جابر بادشاه د وړاندې په حق باندې زبان کولاوي خو د دین نه ناوړي حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ د په یو غزوه کې بندي ونیولی شي مکې معظمې ته یې راوست وړاندې غزواتو کې د مکې معظمې یو مشر انسان د مردار کړی و د هغه زامنو دی په پیسو باندې واخیست او د خپل پلار په بدل کې د ده نه انتقام اخیستل غواړي نو دغه وخت کې خبیب رضی الله تعالی عنہ جیلخانه کې دی دروازې پسې د بار نه تاله دي دا کم کور کې چې دی بندي دی د دې کور یو جنۍ زنانه ده رستو ایمان راوړی دی هغه زنانه حکایت کوي چې ما به کله خبیب ته روټۍ یا اوبه وړه او ما به دروازه کوله وکړه د بار نه ما به چې وکتل ده سره به داسې میوې پرتې وي چې دا میوې به مکه معظمه کې نه میلاوې دي که به وړی و د ژمي میوجات به و که به ژمي و دا به د اوړي میوجات دلته پراته وو وی ورځ ما ورته وویل چې دا میوې خو دلته نشته دی دروازه د بار اړخ نه تا پسې تاله ده دا څه شی دي وی ما ته وویل چې ان الله هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب دا د خدای تعالی د اړخ نه ما ته حواله دي او خدای تعالی چې وغواړي چا ته بې حسابه روزیانې خلکو ته ورکوي بیبي مریم رضی الله عنها هغې ته په هغه دننه عبادتګاه کې به میوې میلاوېدې وی یو ورځ زمونږ د کور یو ماشوم خبیب صاحب کرن نوتی و دې کوټې ته ما نه یې چاړه وغوښته د فروټو میوو دپاره ګورم چې دا ماشوم یې په غېږه کې کېنولی دی دا زنانه چې رستو ایمان راوړی دی قصه کوي زه ویرېدم چې زما دا ماشوم حلال نه کي زه ورغلم ما ته ماشوم را اوچت که حضرت خبیب رضی الله عنه ما ته وویل چې موږ مسلمانان بوډاګان ښځې او ماشومان نه وژنو زمونږ دوی سره څه کار نه وي مه یېرېږه په دې باندې تمام مکه معظمه کې چمبو ډولو غږېد چې خبیب صاحب په شهادت رسیږي خلک راغونډ شو دی چې کله میدان ته راوسته نو دا اوله مطالبه دا وه چې ما ته لږ اوبه راوړئ یو دس کو او داسې وکړه 2 رکعته مونځ یې وکړه جلد سلام یې وګرځو بیا کافرانو ته په خندا کې وویل دا زما آخري رکعتین و په کار خدا وه چې ما ډېر اوږد مونځ کړی خو بیا به ستاسو د کفارو زړونو کې دا خبرې راځي چې د محبوب عربي علیه السلام صحابه د مرګ نه یریږي موږ د مرګ نه یریږو واخلې خپله کاروایي مو شروع کوي دی داسې برجۍ ته وتړه اوس یې شهید کوي په دې وخت کې ورته ابو سفیان ایمان نه و راوړی دی راغه نو معاویه صاحب پلار دی رستو ایمان راوړی او ورته وایي چې دومره صرف ووایه کاش نن زما په ځای باندې امام الانبیا محمد رسول الله شهید شوی وی خبیب رضی الله عنه ورته وایي دا خبره خو لوی جرأت دی دا نشم کولی داسې هم نشم ویلی چې کاش نن زما د شهادت په بدل کې
د امام الانبیاء علیه السلام په خپه باندې ازغې تللی وې. زه به ځان شهادت ته ورکم خو محمد رسول الله علیه السلام خپه ازغې ورکولو ته نشم ورکولی. نو ابو سفیان چې دا محبت او دا زړورتیا ولیده نو هغه د خولې نه بې اختیاره یو قسم چغه لاړه چې والله انی رأیت اقواما یحبون احدا فما رأیت قوما یحبون احدا من حب اصحاب محمد محمدا صلی الله علیه وسلم. قسم بالله ما ډېر خلک ولیدل چې مشرانو سره مینې کړې دي خو څومره مینهناک ملګري چې د نبي علیه السلام دی دومره مینهناک ملګري ما د چا نه دي لیدلي. په شهادت یې ورسو په دې صدغه لګېدلی و برجۍ ته تړلی و 40 کسانو بغیر چاپېره ورته شوګیره کوله پیرې به یې کولې. د لګېدو نه وړاندې دومره دعا وکړه چې اللهم بلغ سلامي الی رسول الله خدایا زما آخري پیغام محمد عربي علیه السلام ته ورسوي. دا سلام نبی علیه السلام مدینه منوره کې واورېده. هغه ځای نه ورته جواب ورکوي وعلیکم السلام په تاسو دواړو دې زما سلام وي ای خبیب او ای زید ابن دسنه رضی الله عنه. یو بل قیدیم دلته شهید کېږي چې هغه زید صاحب نومېږي. په دې دواړو باندې د هغې ځای نه مدینې منورې نه نبي علیه السلام سلام را لېږلي و. رسول الله مبارک علیه السلام ته اطلاع میلو شوه چې دی تړلی شوی دی هاوګیر چاپېره پیرداران پراته دي. اعلان یې وکړه صحابه کرامو کې چې د حضرت خبیب صاحب تنه به ما ته څوک راوړي. عمرو بن امیہ الدومری رضی الله عنه ساعی رسول الله د نبی علیہ السلام یو خصوصي جاسوس چې پټ پټ کارونه به پې کول او د هغه نامه عمرو بن امیہ الدومری وه. هغه راپورته شه ویل چې زه مکه معظمه کې پوره بلد نه یم یو ملګری ما سره بل کوي چې ما ته صرف هغه ټکانه و غزې وښایي او بل د مکې معظمې خلک هغې ما ته ډېر قهرجن او غصه دي په مخفي طریقه ما د هغې نه لوی لوی مشران وژلي دي. نو زه د ورځې ښکاره کېدی نه شم که ښکاره شم ما به بندي کي خپل مقصد نه به پاتې شم. یو ملګری را سره کوي چې ما ته اطلاع د ورځې راوړي او د شپې به زه حمله یوسم دا شهید به راوچت کم. عمرو بن امیہ الدومری رضی الله عنه راغی دی خپل حکایت کوي یو غار و زه په دې غار کې پټ شم ملګری مې ولېږه هغه په مکه معظمه کې چا سره انډیوالي وه هغه انډیوالو ته پناه ورکړه ګرځېده معلومات دپاره چې خبیب صاحب په کم میداني کې دی د کم کور مخې ته ځوړند دی او دا چې څومره پیرداران ورسه ولاړ دي یا پیرداران شته که نشته دې دپاره مې یو کس ولېږه. عمرو بن امیہ الدومری وایي چې باران راغی او یو شپونکي ګړي زما دې غار ته رادننه کړي. دې شپونکي ته ما وویل ته د مکې معظمې ویاو وی ما ورته ویل دلته یو سړی دی محمد نومېږي صلی الله علیه وسلم دا څنګه سړی دی ځان مې ناشنا کورېږه چې دی څه وایي وی ډېر بد نسبتونه یې ورته وکړل چې الیاذ بالله کذاب دی دروغجن دی لیونی دی ساحر. وی توره را سره وه په دې غار کې دننه مې دا شپونکی حلال کړ. ما وی چې تا نه خو ځان خلاص کړ. باران ودرېده ګډان کورونو ته لاړل شپونکی نشته دی. مکه معظمه کې اوازه شوه چې دا شپونکی ورک دی وایي زه د دې غار نه لاړم بل غار ته غار دی یو بل کاڼو کې پټ شم خلک را خواره شو شپونکی په دې غار کې پیدا کړ حلال شوی دی. اوازه خوره شوه چې دا پټ پټ مرګونه عمرو بن امیہ الدومري نه بغیر بل څوک نه کوي دا همغه بیا راغلی دی ډېر مشهور په دې کارونو باندې مساسونو باندې کسان خواره شو چې غیر چاپېره ګزمې خورې کوي عمر راغلی دی ونیسئ. وی زما ملګری ما پسې راغی او ما ته یې وویل چې تا خو مړی کړی دی ما وی چې آو وی چې تمام مکه معظمه خبره ده پاسونو ګزمې خورې دي غیر چاپېره تا پسې ګرځېږي
ته به شهید ته نه اوچتې که ته به ځان خلاصوې. څومره زړور دی. دی ورته وایي ځه مدینې منورې ته لاړ شه او نبي علیه السلام ته مې سلام ووایه، حقیقت ورته ټول اعلان که، ووایه ورته چې داسې داسې مسله ده، زه به یا ځان قربانوم او یا به د خبیب صاحب تنه د کافرانو د منځ نه اوچتوم. شپه شوه، وایي راکوز شوم، را روان شوم او د سورت یاسین دا ابتدایي ایتونه مې ولوستل. خدای تعالی دا 40 پیردارانو باندې پرکالي خوب راوست، دا ټول وده دي. اس مې دې خوا ودرو، دې برجۍ ته وختم، حضرت خبیب رضی الله عنه باندې 40 شپې وتلې وي، روغ جوړ دی، شهید دی. دی مې را خلاص که او را مې وړه او په اس مې ځان سره راواچو. چې کله مې اس ته منډه ورکړه، د اس په دې ترپاري باندې را 40 پیرداران را بیدار شو. د شا د خوان را پسې شو، د غشو ګزارونه را باندې کوي، خو شپه ده زه مخکې یم. وی لږ منډه مې چې ووهله، خبیب صاحب د وجود د دروندو زما د لاس نه پرېوته. زه مخکې لاړم چې واپس راتاو شم، کافران هم را نږدې شوي وو، لاره رسېدلې نه وو. ما وی چې بیا خبیب صاحب اوچتوم، چې مې وکتل دا ځمکه وشلېده او حضرت خبیب رضی الله عنه په ځمکه دن نه شو، واپس پې باندې دا ځمکه بېرته را جوړه شوه. دا د خبیب رضی الله تعالی عنه د وفات نه بعد کرامت دی. کرامت بعد الوفات هم دې ته ویلی شي چې د انسان عقل نه مني او د وفات نه بعد دا معامله د سره شوې ده. بخاري شریف 2 جلد کې دا واقعي دغه حصه ذکر ده. همدا وجه ده چې څومره تاریخونو کې او په کتب الحدیث کې د خبیب صاحب نامه راځي، نو دا لیکل کېږي ورسره حضرت خبیب دفین الارض، هغه خبیب چې ځمکې په خپله دفن کړی دی. او حنظله رضی الله عنه نوم چې راځي، نو حنظله غسیل الملائکه، هغه حنظله رضی الله عنه چې فرشتو ته غسل ورکړی دی، دا د دې لقبونه. او عمرو بن امیه ذکر کېږي، نو د سره لقب دا دی چې عمرو بن امیه ساعی رسول الله، د نبی علیہ السلام جاسوس، ساعی جاسوس ته وایي. نو دې دفن کړی شه خپله. وی زه په اس تې راسور شومه، رالم مدینې منورې ته، محبوب عربي علیہ السلام ته مې دا واقعه ټوله بیان کړه. نو عرض مې دا کو چې اشد البلاء علی الانبیاء، اول تکالیف په پیغمبرانو وي، ثم الامثل فالامثل، بیا چې څومره خدای تعالی ته څوک نږدې ما عمره به تکالیف پرې راځي. داسې نه لکه دا څنګه زندګي مو چې تېره کړه، همدا شان به تر مرګه پورې دا حال وي که ایمانونه ساتئ، ورځ په ورځ به په موږ او تاسو سختۍ راځي. نو که عقیدې مضبوطي ساتل غواړئ، نو تکالیفو ته به خپلې سینې ګوله وساتئ. دا نه چې په موږ او تاسو به هجرت هم راځي، کلي پرېښودل به هم راځي، مال تاوان به هم راځي، د جان تاوان به هم راځي، خو عقیده به نه پرېږدو. او که دغه شي نو ته تیار نه یې، نو بیا اوس نه ځئ وابیان کېږئ، او که پنجپیرین کېږئ او کار طرف ته ځئ، اوس نه ورشئ چې پیسې خو پیدا کوئ. خو که عقیده مضبوطه ساتل غواړئ، نو د هر قسم تکالیفو ته به ځانونه مضبوط ساتئ. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم.